چې د دې لپاره چې خپلې چارې پر وخت سرته ورسوي نقطه. یعنی دوه داسې جملې شوې چې یو د بلې متممه ده. یا د محصل دنده پر وخت پوهنځي ته تلل او درس ویل دي. دغه نښه د هیوادوالو خدمت ته د دې لپاره چې د هیوادوالو خدمت ته ځان چمتو کړي. د محصل دنده پوهنځي ته تلل او درس ویل دي. بیا دغه نښه ځکه ویل دي نو خو یو شی خو پاتې شو که نه. د څه دپاره دا کار کوي؟ د دې لپاره دا کار کوي چې د هیوادوالو خدمت ته ځان چمتو کړي یا د هیوادوالو خدمت ته ځان چمتو کول دي. نو د دوو داسې جملو ترمنځ چې یوه د بلې متممه یا بله کې بشپړوي. مال او دولت هیڅکله د انسان د زړه د ارامتیا سبب نه ګرځي. مال او دولت هیڅکله د انسان د هوساینې سبب نه ګرځي، ځکه چې یو شی شته شاته. مال او دولت هیڅکله د انسان د هوساینې سبب نه ګرځي. اوس شاته یو بله متممه برخه ده چې جمله بشپړه کړي. نو ځنډنښه یا کامه تر لاندې ټکی یا سیمیکولن، ځکه چې روحي اطمینان د الله تعالی په ذکر کې دی یا ذکر سره دی. نو دوه هغسې جملې چې یوه د بلې متممه وي، په دې وخت کې موږ سیمیکالن یا دغه نښه کاروو. بله نښه چې ده هغه وړه نښه یا هایپن دی، مخکې یې ذکر وشو. دا هغه کرښه یا دا هغه شکل دی یا هغه لیک نښه ده چې دوی کلمې سره چې ترکیبوي یا نښلوي. دا معمولا د کلمو په منځ کې راځي. مثلا د کابل جلال آباد لویه لاره. د کابل جلال آباد لویه لاره. دلته چې کله د هایپن د دوو اسمونو ترمنځ واقع شو، په واقعیت کې دغه د کابل جلال آباد لارې انتصاب کابل او جلال آباد ته وکړه. یعنې معنا هغه لاره چې د کابل جلال آباد لوی سړک دی یا سره شریک سړک دی. نو د دوو دغسې اسمونو ترمنځ یا د مفاهیمو ترمنځ واقع کیږي. یا د ټولنیز اقتصادي جوړښت مفکورې ژوره پوهه د تاریخ پوهنې اساسي مسئله ده. د ټولنیز اقتصادي سیاست مخته وړل د یوې ټولنې اساسي اړتیا ده.
یعنې دوه اسمونه ټولنیز اقتصادي سیاست، دوه اسمونه د هایپن په ذریعه باندې چې سره وتړل شول یعنی ترکیب شول، هغه د مفهوم پاتې برخه د دواړو ته انتصاب کوي. نو دا د هایپن د کله چې موږ هایپن کارو یا دغه وړه کرښه کارو، نښلوونکې کرښه، دا په دې مفهوم باندې کارو چې مشترک انتصاب لرونکي مفاهیم دوو داسې اسمونو ته یا دوو داسې مفاهیمو ته منتسب کو چې ګډ ارزښت سره لري. کابل جلال آباد لویه لاره یا ټولنیز اقتصادي ارزښت، دا دواړه یو د بل سره دغه دي. ښه، بله نښه چې ده هغې ته موږ کویشن مارک یا د پوښتنې نښه وایو. معمولا دغه نښه په کومو ځایونو کې کاریږي؟ په هغو ځایونو کې کاریږي چې اړتیا دې ته برېښي چې موږ یوه پوښتنه وکړو. مثلا ازموینې کله پیلیږي؟ کله چې موږ هغه پوښتنه چې هغه څه چې د پوښتنې په شکل باندې راوړو اخره کې باید دغه لفظ دغه نښه وکاروو. که چېرته دغه نښه موږ ونه کاروو نو بیا موږ نه پوهېږو چې دا یوه بیانیه جمله ده او که دا یوه سوالیه ده. ازموینې کله، پوهنتون کله پیلیږي؟ پوهنتون کله پیلیږي؟ ته څه وخت جلال آباد ته راځې؟ راځي. حتما باید د یوې پوښتنې لرونکي جملې آخره کې کیښودل شي. ښه، یا بل هغه مهال چې یوه نیټه په تاریخ کې په یوه نیټه یا تاریخ کې اشتباه وي نو د پوښتنې نښه په قوس کې لیکل کیږي. معمولا د رحمان بابا د مړینې شمیره چې دغه مثال زیات راوړل کیږي، د رحمان بابا د مړینې کال وبښئ چې 1408 ښودل کیږي، ورسره په قوس کې د پوښتنې نښه کیښودل کیږي. د دې معنا څه ده؟ یعنې د رحمان بابا ژوند چې دی تر دغه وخته پورې یقیني دی، ځکه په دې کال رحمان بابا یو شعر ویلی دی، خو ترې راوروسته د رحمان بابا ژوند یقیني نه دی. نو لحاظه موږ د پوښتنې نښه په قوس کې ورسره ځکه کارو چې که تاسو په هر ځای کې دغسې یوه نښه په یو متن کې ولیدله، د دې معنا دا ده چې هلته یو اشتباه شته دی، یوه تېروتنه شته دی، یا 100% باور نشته دی. ښه، کله هم د جملې په منځ کې یوه پوښتنه راغلې وي، څو کاله وړاندې دې یاد شي؟ څو کاله وړاندې دې یاد شي که چېرته موږ دغسې یوه نښه ذکر کوو په دغه په شکل باندې لوستونکي هغه متن ته متوجه کوو. څو کاله وړاندې دې یاد شي چې د امریکا په واشنګټن او نیویارک ایالتونو کې سخت بریدونه وشول. یعنې دغه واقعه موږ لوستونکي ته یا اوریدونکي ته ورپه ګوته کوو. البته نور هم ډېر دغه لري، موارد لري، خو دلته چې کوم ذکر شول دغه موږ د بیلګو په توګه باندې راوړي وو. نو زموږ نور درسونه به هم یو یا دوه درسه به نور هم د لیکنښو په باره کې وي. نو هیله ده چې تاسو موږ سره پاتې شئ. دا درس مو همدومره و. ډېره زیاته مننه ستاسې له توجه نه. کور مو ودان.